انسان خو ډیر لوی مقام لري. ولقد کرمنا بني آدم. الله تعالی فرمایي ما د آدم علیه السلام اولاد ته عزت ورکړی. د عزت نه څه معنا؟ تفسیری مدارک وایي په لاس باندې خوراک کول، په عقل باندې تلل، په سترګو باندې تمیز کول. دا پنځه د عقل دپاره چې د انسان قوتونه استعمالیږي، داسې قوتونه ځناور نه لري. خو ځناور سترګې لري، خو بعد سترګو باندې دا خړ او زیړ او شین دا نشي لیدلی، صرف او صرف تور او سپین ویني. د انسان په سترګو کې الله دا کمال ایښی دی چې دا هر څیز دته الله تعالی ښیي. دې ته نهي تکریمي وایي. اوس انسان چې ډېر لوی حیثیت لري، بني آدم، د آدم علیه السلام اولاد، دا خو ده ته به ولې تکلیف ورکوي؟ دا به ولې بې ځایه خفه کوي؟ که ته د یو مسلمان خفګانم اراده کوي چې خفګان ورته ورکړي، نو په شریعت به یې ورکوي. دنیایي اغراضو په نیت باندې نه. انسان خو ډېر لوی شی دی. نو د انسان عزت پکار دی، احترام پکار دی، بیا خصوصا چې مسلمان